دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته ورننوځي او مؤذن لګی اذان کوي، نو دی به انتظار کوي چې اذان ختم کی که نه 2 رکعات تحیت المسجد به کوي؟ الجواب غوره طریقه دا ده چې کله یو سړی جومات ته راشي او مؤذن لګی اذان کوي، نو غوره دا دی چې اول د دې مؤذن هغه جواب ورکړي، فقولو مثل ما یقول حدیث کې راځي، بیا د هغې نه بعد دې تحیت المسجد هغه 2 رکعاته وکړي، نو دواړه فضیلتونه میلاو شو. صبر وکړه ځکه چې د مؤذن د اذان جواب چې ورکړي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایې، نو بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپارش کېده په آخرت کې، نو لوی فضیلت دی، په ځان یې څه ضایع کوې؟ نو د مؤذن د اذان جواب ورکړه او بیا څه وکړه؟ بیا تحیت المسجد وکړه. بعضو علماو یو ځای مستثنا کړی دی، وایي چې کله ته راشي منزله د جمعې منزله او مؤذن هغه دویم اذان کوي، نو په داسې ټیم کې تحیت المسجد وکاول. ولې؟ ځکه چې بیا به خطبه شروع کړي او د خطبې اورېده واجب دي او د مؤذن جواب ورکول مستحب دي، نو واجب زورور دي د مستحبو. عام اوقاتو کې به څه کې حاصل څه شو؟ عام اوقاتو کې د مؤذن جواب ورکه او بیا تحیت المسجد وکړه. که جمعې منزلې چې لاړې او مؤذن اذان کوي، نو ته هغه 2 رکعاته وکړه، ځکه چې د مؤذن اذان نه به فارغه شي، ته به 2 رکعاتو نه فارغه شي، اول ته به څه شروع شي؟ خطبه به شروع شي. والله اعلم.